سلامونه ګران دوستان مې نور بیا هم خبر از بلې ویډیو ته په نوې ویډیو کې تاسو خیم څنګه کوس لیف جی کوین څخه بغیر د سموک پانګه اچونه په کول د څخه پیسې وګټل د څخه انلاین عاید ولرو او هغه ویډرا کا پیسې ترلاسه کو نو موږ ویډیو تر پای پورې کې وټون چې خاصه ویډیو سره لایک او چینل د سبسکرایب کړئ ملګرو په نوې ویډیو کې تاسو درخم چې څنګه کوس لیف جی کوین څخه پیسې وګټو څنګه کوس په اف جی کوین کې پانګه اچونه وکړه پیسې کوي او څنګه کوس لیف جی کوین څخه بغیر پانګه اچونه بغیر پیسې د څخه موږ ته پیسې ورته واچل د څخه پیسې وګټو او ویډرا کو په نوې ویډیو کې تاسو په ثبوت درخم چې زه ویډرا هم کوم او زه خپل ویډراګان هم تاسو درخم چې څومره پیسې ما تر ګټلې او څومره پیسې زه تر ویډرا کوم او اوس هم څومره پیسې زما په اکاونټ کې شته نو ملګرو تاسو کله سره اف جی کوین څخه اول لګاوټ ترم تاسو د اف جی کوین څخه کسان زما سم دا ویډیو نوې ګوري نوې کسان دي نو غوښت زه د طریقه درخم چې څنګه کورس په دې کې اکاونټ جوړ کوم نو د لپاره ملګرو زه راځم اول خپل د کوم اکاونټ مې زه دغه زه لګاوټ ترم ته د څخه وزم او تاسو د اکاونټ جوړولو طریقه درخم راځم ملګرو د ما اکاونټ زه دغه یو روزم مسیده ملګرو نو خیال ملګرو د اف جی کوین عمومي صفحه ده یعنی ویب سایټ کې تاسو کله خلاصوي نو ویب سایټ کې عمومي صفحه ده کوم لینکس مثلا د اف جی کوین ما په ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړي او نه کمنټ کې ورکړي از مو ټلګرام چینل کې حتمان سته نو دا صفحه به تاسو راځي د لینک باندې کلیک کړئ نو په دې صفحه کې استقال دا صفحه راوړل تاسو راځي په دغه درې ټکو باندې دلته ورته کلیک کوئ چې تاسو اول اکاونټ جوړولو طریقه درخم بلغه ز تاسو ته ویډرا هم درخم او د پیسو ګټلو طریقه هم درخم نو ملګرو په دې کې دوه اپشن راځي او ساده مثلا لوګین لري چې چیرته تاسو اکاونټ کې لرئ تاسو په لوګین سره چې اکاونټ کې نه لرئ نو تاسو به رجسټر باندې ورته کلیک کوئ زه راځم اکاونټ جوړولو طریقه درخم رجسټر باندې ورته کلیک کوم څه ده دلته راځم په دغه رجسټر باندې ورته کلیک کوم ملګرو تاسو څنګه اکاونټ په دې کې جوړولای شئ د دې لپاره ملګرو ما رجسټر باندې ورته کلیک کړئ نو دلته به تاسو په اوله خانه کې تاسو دلته وینئ په دې کې خپل ایمیل ورکړئ فایل ایمیل څه ده په دې کې خپل نوم ورکړئ چې کوم نوم په تذکره کې هغه نوم ورکړئ دلته به خپل تخلص ورکوي چې مثلا کوم تخلص په تذکره کې هغه ورکوي دلته په هواد انتخاب کې هر هواد کې تاسو ځون کاغه ورکوي دلته به ریفرل کوډ تاسو په سکرین کوم ریفرل کوډ تاسو تخکر دا ریفرل کوډ بدلته ورکوي او دلته به تاسو پاسورډ ورکوي پاسورډ ملګرو سره کوم پاسورډ به ورکوي لکه مثلا اول حروف به مثلا غاټه په انګلیش به ورکوي مثلا لکه ا سیدا بیا مثلا یو دوه درې څلور داسې ولیکي بیا مثلا بیو لیکي بیا مثلا ورپسې یو ټیک مار یو شوار کې پوسټ دا قبول کړي په دوه خانه کې به هم هغه پاسورډ د کوم خانه کې دا پاسورډ ورکړي په دوه خانه کې به هم هغه پاسورډ ورکړي دا هم څه کله ورکړي مګر په تذکره کې کوم د زیږیدو نیټه تاسو هغه به ورکړي دا هم څه کله ورکړي نو د خانه به ټیک مار کې او رجسټر باندې به ورته کلیک کړي نو په دې سره تاسو اکاونټ جوړیږي زه راځم زه خپل اکاونټ کې لرم نو دلته راځم په دغه لوګین باندې ورته کلیک کوم تاسو نور کار کولو طریقه درخمه خام ملګرو لوګین باندې زه ورته کلیک کوم سیده لږ زر غږیږم ملګرو سترګو دا ویډیو ډیره وګدانه سي تاسو وخت ډیرونه نسی نو که ویډیو خاصه ویډیو سره لایک او چینل د سبسکرایب کړئ نو زه راځم ملګرو ته لوګین باندې ورته کلیک کوم لوګین کې خپل اکاونټ ته نو خیا ملګرو دا تاسو وینئ ما خپل اکاونټ راخلاص کړی دا تاسو دلته د اف جی کوین قیمت هم نه درسه په دې کې تقریبا 0.2 لاس وش په قیمت روانه سي دا او دلته د جی قیمت له سودلته بي ان بي قیمت له سودلته د ما ټیم ګورم مثلا کوم کسان سم په ریفرل باندې راځي غو باندې مثلا ګټه بیا زیات ورکړي سي دا نو ټیم جوړیږي او ټیم کې به ګټه ډیر ورکړي نو په دې کې راځم ملګرو ته ګوري ټوټل پروفیټ تقریبا 3.01 ټوټل پروفیټ اف جی کوین ماته کړی تقریبا د $20 جوړیږي او په دې کې یو ډی پلان ته اوس ماته فعل حال یو ډی پلان تقریبا $12.8 دي دا ډالر وز تاسو په مخ کې ویډرا کوم هم نه دسخه نو ملګرو ما تاسو په ویډیو کې ویل تاسو ته فری طریقه هم درخم چې بغیر له پیسو چې ولس تاسو به د کې فری ګټه کوي فری ګټه دوه طریقې لري ملګرو یو څه مثلا ټاپ کوي څنګه ټاپ باندې تاسو ته بخي کم نه ځه پیسې درکې چې مثلا غاز تاسو نه تاسو وکي که څوک مثلا واخ لري بیا دی وکي او که واخ نه لري پوسټ نو بیا دی نه کوي سیده نو دغه د ملګرو د ټاپ برخه په دې کې مثلا تاسو به کلیک پې کوئ نو په دغه کلیک کولو سره تاسو دلته مثلا دغه اف جی کوین دلته تاسو ته ټولېږي په دې کې تاسو د اف جی کوین تاسو ته ټولېږي او دغه اف جی کوین ته کله تاسو زر تور سم تاسو به دلته راځي بیا په دې کلیم باندې ورته کلیک کوئ نو راځم بل طریقه چې تاسو کولای شئ په دې کې فری پیسې تر وګټئ نو راځم په دې کې تاسو ورته کلیک کوئ کله همدغه چې تراغلی تاسو به راځي په دې ټاسک باندې ورته کلیک په دې کې دا ټاسک ویني دلته به تاسو ورته کلیک په دم چې کله کلیک موږ په دې کې انوایټ برخه ده که چیرې تاسو په لینک تاسو پر پلیټ باندې کسان راسي سیده مثلا که 10 نفر راسه ماته 200 اف جی کوین راکوي او که مثلا 50 نفر راسه ماته 500 اف جی کوین راکوي او که 100 نفر راسه ماته 1000 اف جی کوین راکوي د دغه اف جی کوینز دغه ماته راکوي بغیر دغه کوم ریفرل سره راځي د ما په دغه لینک باندې سم د ویډیو په چنل کې دغه څخه ماته هم ګټه راکوي ریفرل ولاته هم ګټه کوي سوس اکاونټ ورغه هم ګټه ورکوي نو راځم په دې کې تاسو اوس اصلي تر قدر خام په دغه کانټینټ ګریټیشن باندې ورته کلیک تاسو په دغه کانټینټ ګریټیشن باندې تاسو ورته کلیک په دې کې دغه ویډیو زه اوس فعل حل ریکارډوم دغه ویډیو زه د یوټیوب لپاره ریکارډوم سره په یوټیوب کې زه اپلوډوم دا چې مثلا یوټیوب ته اپلوډ کوم پوسټ بل لغه به زه راځم په دغه ویډیو کې به
زه په درشم څنګه مثلا لینک به هم اچم چې کوم کار زه کوم تاسې به هم هماغسې کوئ. لینک به هم دغه اف جي کوین ور اچوم او ریفرل کوډ به هم ورکوم. دا مې چې کله ورکړه بیا هغسې ویډیو مثلا ما پورته کړه یوټیوب ته له یوټیوب چې کله مثلا هغه قبول کړه بیا هغه به زه دغه څخه بیرته د ویډیو لینک راخلم. چې کله مې د ویډیو لینک راواخیستم ملګرو دغه ویډیو لینک به زه دلته ورکوم. دلته مې چې کله پیسټ کړم ملګرو نو دلته بیا تاسو ته اکسپټ راځي اکسپټ باندې به کوئ. ګوره ملګرو په دغه کې ما یو ویډیو مخکې ورکړې وه مثلا خپل ویډیو مې وه مثلا تاسو به د بل چا ویډیو نه راخلئ د بل یوټیوب چینل ویډیو به نه راخلئ دلته به نه ورکوئ ملګرو خپل ویډیو به مې خپل یوټیوب چینل به مې خپل ویډیو به مې دلته به ورکوئ. ګوره ملګرو دغه ویډیو ما مخکې ورکړی تقریبا د څخه ماته 2500 څه شي راکړه اف جي کوین 2500 اف جي کوین تقریبا اوس څومره کېږي تقریبا $3 کېږي که د $3 څخه هم زیات کېږي څه ده. بله ویډیو هم په ریویو کې روان ده بله ویډیو ما هم ورکړې ده. دا چې کله کمپلیټ سم ماته بله ویډیو هم زه ورکوم بس داسې دغه څخه تقریبا د دوی چانسي ده کله چاته مثلا 3000 چاته 5000 چاته 10000 اف جي کوین مثلا دلته تاسو ته راکوي هغه به ډایرکټ سټیک تاسو ته به ګټه درکوي. راځم ملګرو دلته به ډیشبورډ باندې بیا ورته کلیک کوم چې دا ډیشبورډ ماته راوړي. نو په دې کې تاسو کولی شئ ملګرو تر $12 باندې دلته ورته راولېږئ. په دغه $12 باندې تاسو هم کولی شئ سټیک وکړئ. سټیک معنا دغه ملګرو تاسو به راځئ په دې کې پانګه اچونه کوئ په دغه پانګه اچونې کې به تاسو دغه ته د ورځنۍ فری ګټه درکوي. او تاسو څومره مثلا کوشش کوئ دې کې ریفرل او ټیم جوړ کړئ. ټیم چې کله جوړ کړئ ملګرو تاسو کله چې دا $12 اچولې پسې ده تاسو کله ټیم جوړ کړئ نو تاسو کولی شئ چې په ټیم په واسطه باندې کې مثلا تقریبا د ورځې ډېره پیسې وګټئ. مثلا کولی شئ د ورځې ان تر $10 پورې هم وګټئ تر $100 پورې هم وګټئ. څه ده ملګرو نو مهمه ټول ټیم ده. او بله مهمه یادونه زه تاسو دا وکړم ملګرو ګوره دغه کوم اف جي بلانس تاسو درکوي څه ده کله چې مثلا دغه سټیک څخه دغه مثلا تاسو د ورځې ګټه درکوي دغسې 2000 ته نو دغه 2000 بیرته بیا پې سټیک کوئ بیرته دا چانس بیا هم لري تاسو بیرته دغه اف جي کوین بیرته بیا پې سټیک کوئ څه ده. دغه اف جي کوین تاسو بیرته کولی شئ مثلا ماته تقریبا دلته ګوره 4,180 کوین مثلا دا ماته ټوټل پروفیټ راکړی دی. دا د ما له سټیکینګ څخه راغلی چې مثلا کومې پیسې چې ما په دې کې اچولې کوم پانګه اچونه چې ما په دې کړې ده لږه څخه ماته دغه 4,000 که چیرې دغه 4,000 زه ویډرا نه کړم دغه بیرته پکې سټیک کړم نو اوس ما تقریبا د ورځې 100 کوینه ګټ راکوي چې 100 کوینه ګټ تقریبا ډېره کمه اندازه پیسې راځي. خو خیر که چیرې ما دغه 4,000 نور هم ورسره پانګه اچونه ورسره کړې وای چې مثلا دغه مې ورسره نور هم سټیک کړی وای نو تقریبا ماته اوس به د ورځې مثلا ماته 500 یا 1000 داسې کوین ګټه به راکوله. دغه ګوره دغه ټول ټیم د ریفرل د کوم لینکس مثلا ما ورکړی چې په هغه باندې څوک اکاونټ دلته ماته حسابېږي مثلا 15 کسان فی الحال ما سره مثلا په اکاونټ کې شته نو دلته دا ریفرل ګټه ده. څه ده ملګرو راځم د دغه لپاره چې دغه څخه څنګه پیسې ویډرا کولی شو نو د دې لپاره ملګرو تاسو به راځئ په دې چې به تاسو ورته کلیک کوئ. ګوره دلته به راځئ دغه سواپ اپشن دلته یا والیټ اپشن ده دلته سواپ اپشن ده او دلته سټیکینګ اپشن ده. که چیرې تاسو غواړئ چې پیسې ورته راواچوئ تاسو به د بین بي په واسطه او د ایچ ډي ټي په واسطه پیسې ورته اچوئ خو ایچ ډي ټي ډېره مهمه ده. تاسو به دلته راځئ په دغه والیټ برخه به ورته کلیک کوئ. په دغه والیټ برخه هم چې کله ورته کلیک کوم ملګرو نو خیر ملګرو کله چې تاسو مثلا والیټ برخه ورته کلیک دلته به راځئ ملګرو په دې کې ایچ ډي ټي باندې به تاسو ورته کلیک اف جي کوین باندې ورته راځئ کوم ملګری اف جي کوین اکاونټ لري تاسو اف جي کوین تاسو به د اف جي کوین ادرس ورته لري دلته به ډیپوزیټ باندې ورته کلیک په دغه مثلا کې اف جي کوین څوک درته رالیږي ډیپوزیټ باندې کله تاسو ملګرو ورته کلیک کړئ نو دلته تاسو ته د ادرس درکړي دغه ادرس به ورته کاپي کوئ دا به ورلیږي بالغ تاسو مثلا اف جي کوین تاسو ته راولېږل نو تاسو به دلته تاسو ته ښکاري بیا به دغه بعد پیسې ورکوي او کنه بیا به چی کوي دلته راځم بیرته والیټ او که چیرې تاسو باینانس څخه له بایبیټ څخه یا بل سره پیسې ورته رالیږئ پانګه اچونه پرې کوئ نو تاسو به ایچ ډي ټي ورته کلیک کوئ. په دغه ایچ ډي ټي څخه ورته کلیک کوم ملګرو نو دلته راځي چې شي ډیپوزیټ په دغه ډیپوزیټ به تاسو ورته دلته کلیک په دغه کې دلته راځم په دغه ډیپوزیټ باندې تاسو ورته کلیک کوم ملګرو نو دلته تاسو ته راځي دغه ادرس به تاسو دلته اخلي په دغه کې دا بدل چې کاپي کوئ او فکر مې سي بین بي بیپشل به ورته رالیږي مثلا ایچ ډي ټي بیپشل به ورته رالیږي څه دا کله کاپي کله بایبیټ باینانس څخه دلته پیسې راغلي کم اندازه ملګرو مینیمم ډیپوزیټ فار یوز مثلا دلته یو ایچ ډي ټي لیکلی خو تاسو باید $12 ایچ ډي ټي ورته راولګئ ځکه دا $12 ایچ ډي ټي چې دی دا اف جي کوین ته بدلیږي بیا سټیکیږي. بیا کله هم چې پیسې بیا ورته بیا به راځئ ملګرو چې شته پیسې مثلا $12 ایچ ډي ټي ورته راولېږئ بیا به راځئ ملګرو دلته سواب برخې ته څه ده مثلا $12 ایچ ډي ټي ورته راولېږئ ډالر هم ورته راولېږل سواب برخې ته چې کله راغلئ ملګرو نو دلته به تاسو راسئ کوز به راسئ څه ده دلته به تاسو راسئ دلته لیکلي ایچ ډي ټي ته اف جي دا بدلولی هم سي که چیرې تاسو سره اف جي کوین تاسو ایچ ډي ټي ته ډالر ته هم اړولی سئ او که چیرې تاسو سره مثلا اف جي کوین نو تاسو ایچ ډي ټي ته هم اړولی سئ نو دلته راځم مثلا تاسو ډالر ورته راولېږئ تاسو سره ایچ ډي ټي ډالر دی دا اولنۍ خانه به ورته کلیک دلته هم چې کله کلیک نو دلته به تاسو ورته ولیکئ مثلا تاسو سره $12 دی که نه $12 ورته رالیږئ دلته به ورته ولیکئ مثلا 12 څه ده 12 هم ورته تقریبا تاسو د 1200 تقریبا 11,200
شپږ څلوېښت کوین درکوي د اف جي کوین درکوي. نو دا چې کله تاسو دا درکړئ نو بیا بل هغه به تاسې داسې ټکوئ او دلته لیکلي مینیمم USDT اماونټ فار سواپ دلته لیکلي $12 څه ده چې دا $12 نه څخه به کم نه ورته رالېږئ. کله هم چې دغه ورته راولېږئ نو ګوره دلته مثلا تاسو دا اف جي کوین ته سواپ کړئ چې کله هم سواپ کړئ نو تاسو کار نه ده شروع سوی تاسو ته پیسې نه درکوي تاسو بیا راځئ سټیکینګ ته په دې چې سټیکینګ ته راغلی ملګرو په دې چې تاسو اوس پانګه اچونه کوئ چې دا اوس به پیسې مثلا دلته ورچې په دې چې کله تاسو راغلی ملګرو دلته به راځئ مثلا دغه د ما اکاونټ مثلا کوم سټیکینګ ما کړی دلته مثلا دلته لیکلي د انټرست اماونټ په دې کې لیکلي ګوره ملګرو په دې کې تاسو فکر وکړئ کې اف جي سټیک مینیمم اماونټ 2000 کوین سي ده او مثلا ډالې پروفیټ مثلا 0.6 پروفیټ درکوي دا ته به تاسو مثلا میکس باندې ورته کلیک څومره کوین تاسو لري دلته بیا ورته ولیکئ مثلا دومره کوین به تاسو ورته انتخاب کړئ ده نو بیا به کله چې دا ورته انتخاب کړئ نو دلته بیا چې باندې ورته کلیک کوئ سټیک ناو په دغه سټیک ناو باندې چې کله ورته کلیک نو تاسو چې پیسې مثلا په سټیک کې لاړې تاسو پیسې مثلا دلته ګټه درکوي بل اعظم ملګرو په دې کې اوس څنګه کورس دې پیسې وګټل دې ما پیسې ګټلې دې څنګه کورس مې دې ویډرا وکم د ویډرا لپاره ملګرو تر راځم کوم پیسې تاسو والټ ته برازي ملګرو بیا به والټ ته راغلی سو کوم پیسې به تاسو ګټئ تاسو خو اف جي کوین درکوي ګټه تاسو د اف جي کوین درکوي اول به دا سواپ کوئ د سواپ لپاره خو مې تاسو دروسه سواپ باندې به تاسو ورته کلیک او دلته به اف جي کوین به USDT ته اړوي اتمان اف جي کوین به نه ویډرا کوئ چې څنګه بیا تاسو ته نه رسیږي دلته ګورئ چې لیکلي USDT ته اف جي کله مثلا تاسو اف جي کوین وګټئ سره نو اف جي کوین هم څه ګټه تاسو دلته راځي دلته لیکي اف جي ته USDT نو دلته به اماونټ ورته میکس کې مثلا څومره اف جي کوین هغه ورته میکس کې او دلته به ډالر ته واوړي اوس راځم مالټ ته مثلا ماته ډالر ته اړولې دي دلته ګورئ ملګرو دلته راځم په دغه USDT ورته کلیک کوم ډالر باندې ورته کلیک کوم ما سره ستا که نسته ګورم ملګرو دلته USDT باندې ورته کلیک کوم دلته ګورئ ماته لیکلي دي ټوټل ویډرا مثلا 12.8 او د په ویډرا کړی ده څه ده نو دلته راځم په دغه ځای ورته کلیک کوم چې تقریبا ویډرا باندې ورته کلیک کوم په دغه ځای کې دلته کې چې ویډرا باندې ورته کلیک کوم څه ده نو دلته راځي ماته وایي چې شي دلته USDT بالانس راته ښیي ډالر او بالانس راته ښیي دلته مثلا ته وایي تاسو کولی شئ تقریبا $10 د څخه ویډرا کوئ او دلته اوس راته اماونټ غواړي څومره غواړي تاسو مثلا ویډرا کوئ او دلته به زه ادرس ورکوم مثلا دغه څخه به زه ویډرا کوم نو دا به ټول کارونه زه کوم او د څخه ویډرا کوم ګوره ملګرو د څخه یو ځل مخکې ما هم ویډرا کړی ده چې $12.08 ما ویډرا کړی ده څه ده دغه ویډرا ما یو ځل درکړی او دلته بله ویډرا مې هم کړې بنبي مې تقریبا ویډرا کړې ده راځم والټ ته بنبي باندې ورته کلیک کوم بنبي څخه بیا راځم چې دلته ګورئ ملګرو ټوټل ویډرا 0.0 تقریبا $14 د هم جوړېدل ما ویډرا ته وکړه دغه کې ملګرو ما تقریبا $10 پانګه اچونه کړې ده $10 پانګه اچونه کړې ده تقریبا ما تر اوسه له 50 څخه زیات هم پیسې ګټلې دي څه ده نو راځم دا USDT باندې ورته کلیک کوم تاسو ته ویډرا طریقه درښیم دلته راځم ملګرو ویډرا باندې ورته کلیک کوم څه ده ویډرا باندې چې کله ورته کلیک نو دلته به تاسو نه اماونټ غواړئ اماونټ به زه دلته ورکړم مثلا چې شي میکس باندې به ورته کلیک کوم مثلا ټول پیسې زه غواړم ویډرا کړم دلته اوس ماته وایي چې شي یور USDT beneficial address نو دې لپاره زما چې شته باینانس ته که تاسو سره هر والټ مشکل نه لري خو زه باینانس خلاصوم که تاسو سره بای بیټ میکزي ګټاټایو هر سورپی یا اکسچنج تاسو سره مشکل نه لري دلته براسه ملګرو زه راغلم باینانس ته خپل باینانس ته کله راغلم دلته به زه راسم ورته چې باندې ورته کلیک کوم دلته ورته کلیک کوم ملګرو چې 8 پاوند په دغه ورته کلیک کوم 8 پاوند باندې ورته کلیک کوم ملګرو چې کله 8 پاوند باندې ورته کلیک ویډیو لګ وګدوا سات تاسو به ګورئ سي داسې طریقه ځکه دلته به تاسو ورته کلیک چې ډیپوزټ کرپټو دا د مګور ډیپوزټ کرپټو باندې ورته کلیک کوم څه ده ډیپوزټ کرپټو باندې سکر ورته کلیک دلته به تاسو چې ورته انتخابوي USDT یا ډالر باندې انتخابوي سي ده د دې کې به تاسو ورته انتخابوي USDT دا هم سکر انتخاب کوم دلته بس نتورک ورته انتخابوي نتورک بفشل نو دلته بفشل ور انتخاب کا دلته به دا ادرس ورته د ځای څخه کاپی کو دا مګور دا ما کاپی ک سي ده نو دا هم سکر کاپی کوم مګور راځم دلته بیرته د ام د اف جی کوین صفحه ته دلته به مغه ادرس دلته ورکم دا موږ ما ادرس دلته ورکړی ده نو دلته به راځم چې باندې ورته کلیک کوم ویډرا ناو باندې ورته کلیک کوم په دې ځای کې ویډرا ناو باندې ورته کلیک کوم پلیز وایټ ا فیو منټ ویډرا ریکوست سواپ څه ده دلته اوس ماته وایي چې تاسو ایمیل ادرس ته ویریفیکیشن کوډ راځي څه ده نو زه زما ایمیل ادرس ته چې ماته ویریفیکیشن کوډ راځي او کنه راځي راځم موږ خپل ایمیل لا خلاصوم دلته جیمیل لکه ایمیل هر شي تاسو سره موبایل کې دلته به خلاص کړئ دا موږ ما خپل جیمیل اکاونټ خلاص کړ نو و دلته ما کوډ چې ماته د اف جي کوین لخوا راځي هغه به زه راخلم دلته خپل اکاونټ خلاصوم خپل جیمیل کوم جیمیل چې ماته مثلا کوډ راځي
نو دلته زه ګورم چې ماته کوډ راغلی ده او که نه ده راغلی. ملګرو که تر دې چې پرې ویډیو خوښ سوی ویډیو سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ټلګرام چینل له یاد ونه ملګرو هغه حتما در سره جوین کړئ ځکه موږ داسې کمې پیسې مثلا ګټل کوي له کوم روباټ څخه له کوم اپ څخه له کوم اپلیکیشن هر شي څخه موږ حتما مثلا ټلګرام چینل ته ور اپلوډوو. دلته ګورم ملګرو موږ ته د اف جي کوین چې شي راغی کوډ موږ ته دلته راغلی دغه ده ملګرو په دې جي کې. نو دلته به زه ورته کلیک کوم په دې باندې چې کله ورته کلیک کړئ دغه کوډ به دې څخه تاسې کاپي کړئ. دا ملګرو زه دې څخه کاپي اخلم بېرته ځم اف جي کوین دغه صفحې ته. نو دلته به هغه کوډ زه دلته ورته پیسټ کړم دغه ده ملګرو. دا به ملګرو تاسې دلته ورته لیکئ ځکه پیسټ کېږي نه د ځای ور کوډ ګورم ښه 11 15 دلته ورکړم 11 15 نو دلته به بیا دا کوډ هم تاسې کله ورکړم دلته به ویریفای باندې به ورته کلیک کړئ. په دغه ویریفای باندې چې کلیک کړم دلته your request has been successfully confirmed and will be done in few minutes. نو دا وایي تاسو دا پیسې در رسیږي. یو اس ډي ټي دلته ګورئ ملګرو دا تاسو ښیي یو اس ډي ټي. که چیرې اس ډي ټي رانه دلته ریویو بیا راځي بیا به مثلا تاسو ایمیل ته کوډ ځي هغه به کنفرم کوئ چې کله کنفرم وي تاسو اس ډي ټي ستاسو حساب ته درځي. دا ملګرو تر 40 ساعته وخت نیسي مشکل نه لري پوس حتما تاسو ته ویډرا درکوي. نو دغه وه د اف جي کوین ټوله مکمله طریقه ملګرو چې په دې کې څنګه پیسې ګټه کوي څنګه ویډرا ترې کېږي ټوله مکمل طریقه. که څوک شوق لري چې په دې کې کار وکړي دې څخه پیسې وګټي نو د دغه لینک چې ده د ویډیو په ډسکرپشن کې شته د اولني کمنټ کې هم شته او زموږ ټلګرام چینل یاد ونه ملګرو حتما درسره جوین کړئ ځکه د زیاتره وخت موږ فعال یو مثلا په کومې خبرې سره راځي کوم مثلا فری ارنینګ راځي فری پیسې ګټل راځي موږ ټول په ټلګرام چینل کې ورکوو. نو هغې تاسې کولی شئ هر یو ادرس هر یو هغه ترلاسه کړئ. نو دا زموږ نوې ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښیږي ویډیو چې خوښي ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو خدای سپارم الله په امان مو ختم ښه شي.